خبر بلخ کې درې تن له طالبان سره په نښته کې وژل شوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم بلخ کې ځایي سرچینې وایي چې دغه ولایت درې تن له طالبان سره په نښته کې وژل شوي دي. سرچینې هش ورځپاڼې ته وایي چې دغه کسان د طالبان لخوا د یو کور د پلټنې پر مهال له هغوی سره د نښتې دي چې پایله کې طالبان دغه درې کسان وژلي دي. دغه پیښه د شنبې د سهار د غبرګولي پر 21مه د مزار شریف ښار لومړۍ حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. په همدې حال کې بلخ کې طالبان مسؤلین ویلي چې د مزار شریف خالد ابن ولید ښارګوټي کې درې تنه چې د یو کور د ټوکو د غلا کولو نیت درلودو د هغوی کسان سره په نښته کې وژل شوي دي. د طالبان دغه مسؤلینو په وینا دغه درې کسان د هغو ځواکونو لخوا تر څارنې لاندې او له 10 دقیقې نښتې وروسته یې وژلي دي. په ورته مرموزي پیښې مخکې هم شوي چې طالبان د کسان له وژلو وروسته یې پر هغوی د دغلو نوم ایښی دی. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.